زموږ په معاشره کې د ډیرو خلکو تجارت خو حلالي، دکانداری جایز، دکانداری حلاله دکانداری، لیکن هغه غریب د بعضې لږ بې احتیاطۍ په خاطر هغه ټولو سره ګډه وډه کړي. ضرورت یې یا نه یې دی درواغ کې وایي، ضرورت یې یا نه یې بس دی عیب پټوي او دی مسلمان ته په دې کې دوکه ورکوي او د مسلمان سره خیانت کوي. نو زه هغې خلکو ته دا وایم چې الله تعالی حلاله نفقه او حلال تجارت درکړی دی، نو په کار دا دی چې د دغه حالاتو څخه سړی په دې میاشته کې ځان وګوري، مسلمان ته دوکه نه کړي ور او د مسلمان څخه عیب نه کړي پټ او د مسلمان سره خیانت ونه کړي او مسلمان خطا نه باسي. نن زموږ په معاشره کې عجیبه وبا ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دا میاشته د صبر میاشته ده، دا میاشته د مسلمانو سره د غمخوارۍ میاشته ده او د دې صبر او د غمخوارۍ بدله د الله په دربار کې جنت دی. لیکن موږ باندې چې کله روژه راورسیږي موږ دا د حرام نفقې یو سیزن بولو، موږ دا د ګټې سیزن بولو. بیا هغه ګټه که په درواغو باندې کېږي، که په ذخیره اندوزي باندې کوي، که پر مسلمانانو باندې په ګراني باندې کېږي، که پر مسلمانانو باندې په مشقت اچولو باندې کېږي. بیا موږ په دې وخت کې د انسان ځان سه یو درنده جوړ کړو، د انسانانو سه بالکل د پوست کاږو د ګرانۍ په خاطر. نو ما درته ویل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو وایي چې د مسلمانانو د همدردۍ میاشته ده او د مسلمانانو سره د غمخوارۍ میاشته ده، لیکن موږ یې د ځان دپاره د عذاب میاشته جوړه کړو او موږ یې د الله تعالی د لعنت او د غضب میاشته د ځان دپاره جوړه کړو. نو ځکه دې میاشته کې د مسلمانانو سره اساني کول او د مسلمانانو د ضروریاتو خیال ساتل او پر مسلمانانو باندې بې ځایه ګراني نه جوړول او په داسې شي کې چې د هغې په خاطر پر مسلمانانو باندې مشقت راځي، په هغې کې د ځان د طرفه ذخیره اندوزي نه کول. زکات دا ټولې حرامیږي. او ما درته ویل دویمه مسله دا ده چې د انسان دپاره د ټولو څه ضروري عمل دا دی چې په دې میاشته کې د ځان دپاره حلال نفقه پیدا کړي. او بعضې حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې د بعضې خلکو نفقه بالکل حرام وي. هغه د یو داسې ادارې نوکر دی چې هغه ټولو په سود باندې چلیږي، د هغې د سره صدر پایه پورې چې کم کاروبار دی هغه ټوله د رشوت دی، د هغې د سره صدر پایه پورې چې کم کاروبار دی هغه ټوله په سودو په دې نظام چلیږي. نو بیا زموږ په دین کې د هغې دپاره هم لار نه ده بنده. نو حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې هغې ته مې دا خواست دی چې کم سے کم د دې یوې میاشتې دپاره د ځان او د عیال د نفقې په خاطر یو څه قرض کول، بس هغه پیشلمی د قرض په پیسو باندې چلول، هغه روژهمات بندوبست د قرض په پیسو باندې برابرول. صحیح خبره ده که څه هم د روژې څه میاشتې ستا وروسته ستا سره نورې پیسې نشته، برته هغه قرض په د حرامو ادا کوي کې په هر څو پیسو باندې ادا کوي، خو کم سے کم په دې میاشته کې د خپله نفقه هغه د دې قرض په پیسو باندې وکړه. دا هم د دې نفقې د حرامې نفقې څخه ځان راګرځول یو صورت دی. نو ځکه دا هم ضروری خبره ده چې په دې میاشته کې انسان د حلال نفقې بندوبست وکړي او د غم او د فکر وکړي چې زما او زما د بچانو نفقه کم سے کم حلال دی. او درېیمه ضروری خبره زموږ معاشره کې دا ده چې دې میاشته کې د غصې د کارو څخه ځان ساتل، چې د ژبې په خاطر باندې کومه غصه د سړي څخه کېږي د دې څخه لږ ځان راګرځول. کله کله د انسان پر مزاج باندې یو خبره بده ولګېږي، کله د انسان پر مزاج باندې بوج راسي، چونکې د روژې په خاطر د انسان په مزغو کې خشکت او وچوالی ډېر راغلی، نو انسان له طبعا غصه ډېره ورځي. نو د غصې د اعمالو څخه ځان ساتل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، که سړی پر الله او پر آخرت باندې ایمان لري فلیقل خیرا او لیصمت، کې د وسه کېدله په مجلس کې د خیر خبره کوي، د دین خبره دی کوي، د مسلمان د همدردۍ خبره دی کوي، او لیصمت کې د وسه نه کېدله بس چپ خوله دې اوسي.